السلام علیکم ملګرو، نن زه تاسو له د پښتو فلم یار دشمن باره کې معلومات درکوم. یار دشمن فلم ډایرکټر ارباز خان او ایسوسییټ ډایرکټر جنگریز و. د دې پروډوسر شیخ اکرم و. د دې په سٹار کاسټ کې جهانگیر خان، ارباز خان اور عجب ګل و. د دې فلم بجټ چې کوم و 70 लाख روپے و او کہانی ایوریج کہانی و، څه زیاده اټریکټیو کہانی نه وه چې سینما ته خلک راکینچ کړي وو. نو سینما ته خلک ډیر راغلي وو، دا نه چې فلم فلاپ شوی دی. او پروډوسر شیخ اکرم له څه ګټه ورنکړه. ویل کېږي داسې چې 60-65 लाख روپے ریکوري وکړه او 5-10 लाख روپے پروډوسر تاوان وکړو. د یوه وجه خو لومبۍ دا وه چې هیروګان پکې درې لکه عجب ګل او جهانګیر او ارباز دا درې واړه کاست شوي وو دې کې، او کہانی کې دم خو وو، خو بیا بجټ ډیر زیات اوور بجټ فلم و، 70 लाख روپے و. او کہانی ګریلو کہانی و، لکه کور کې چې هغه مینه محبت یو بیا خپلو کې وران شي. نو زما په خیال چې داسې ټاپکو باندې خلکو ډیر فلمونه کتلي دي، هم د انډیا هم د پنجاب او هم د پښتنو د پښتو کلچر. دا فلمونه خلکو مخکې هم ډیر کتلي دي، خو کہانی څخه زیاته یونیک کہانی نه وه. نو د وجې لکه پروډوسر پکې لږ غوندې خراب شو، شیخ اکرم صاحب پکې لږ خراب شوی. او دا فلم 2022 کې په سبرینا سینما باندې ریلیز شوی. موجوده دا فلم په یوټیوب باندې نه دی اپلوډ شوی. چې کله په یوټیوب باندې دا فلم اپلوډ شي نو زه به تاسو له دې باره کې معلومات درکوم. او زه خپلو پروډوسرانو ته هم دا یو خواست کوم چې انډسټري په زوال باندې روانه ده، نو تاسو له پکار دي چې فلم دونه های بجټ کوئ ما چې بیا ریکوري نه کېږي. نو خامخا انسان به یو ځل فلم باندې ریسک واخلي، 2 ځل به واخلي، خو چې فلم تاسو له ګټه نه درکوي نو تاسو بیا مایوسه شئ. څنګه چې په تیر غټ اختر کې صرف یو فلم جوړ شو، باقي یو پروډوسر هم ریسک نه اخیستلو. امید دی د یار دشمن باره کې چې ما تاسو له کوم معلومات درکړ تاسو به ډیر خوښ شوي. مننه.